अस्सलाम वालेकुम अवलियात मोहब्बत चैनल के तासो हर कले दे मानन तासो द पारा तासो फरमाइश मोहब्बत द पारा यो बल तावीज़ रावड़लो यो ढेर ज़बरदस्त तावीज़ दे द तावीज़ जमा अजमोदा दे द तावीज़ माता रिजल्ट रकड़े दे नो दे द वजिना द तावीज़ माता तासो द रावड़लो कि तासो हम द तावीज़ उकई और अखपला फ़ायदा दे उचत कई होज दे की राजी सलोर मिजाज आतिशी मतलब और दे बादी मतलब हवा दा खाकी मतलब खाउरी दी और आबी मतलब दे ओबो नो तासो چې کله آتشي د پاره کوي نو بادي چې کوم دی بادي شو چې آتشي شو د دود وړو خپل کې طبيعت لاګي اور د دې کې آتشي شو مطلب چې اور دی آبي مطلب اوبدي اوبو چې کله په اور باندې واچي نو اور مړکی نو دا با مزاج چې کوم دی دا ډېر زیات مختلف وي نو اکثر خلکو د آتشي تعویذ چې کوم دی هغه آبي د پاره وکي بیا وایي چې تعویذ اثر نه کوي نو تعویذ بسنګ اثر وکي چې تاسو مزاج بدل لې او تاسو تعویذ مغه د بادي په مثال یعنی د هوا په مثال کړی دی نو تاسو اول خپل مزاج وګورئ چې تاسو مزاج کم دی تاسو د محبوب مزاج کم دی نو بیا هغه د بعد تاسو تعویذ کچري آتشي وي نو د آتشي په چال ډک کوي او کا بادي وي نو دی بادی په چال به ډک کوي او کا خاکی وی نو دی خاکی په مثال به ډک کوي او کچری آبی وی نو دی آبی په چال به ډک کوي یعنی دی تعویذ ولدا سالور مزاج دی دا بتا سو تعویذ کې هم سالور قسمت لې کوي نو دی د وجنه دا تعویذ چې کوم تاسو د اوس راوړلو دا تاسو کم مزاج د بار هم لیکل شي اوس کده چې یو آتشی دا یو آبی دا یا بادی دا خاکی دا نو تاسو دا کم مزاج د بار هم لیکل شي که تاسو خپل مزاجونه معلوم کړلو چې چا د بار دا تعویذ کوي خو بهتره دا او کچری تاسو ته پته نوي نو چې د کومه چاله ته مال لیکل دي تاسو ته چال سره ولیکئ ان شاء الله دا به تاسو ته رزلټ پورا ډیر کوي تاسو چې کله دا تعویذ لیکئ نو اول به تنهایی ځای منتخب کړئ ځان به صفا سوترا کړئ او ځان پوری به خوشبو ولګوئ سلور وړو سورتونه وایتل کرسی به ځان باندې چوف کړئ بیا به تاسو یو سپین کاغذ را واخلئ چې بالکل صفا وي نوی وي پیاله نوی استعمال شوی بیا به یو تور پین را واخلئ بیا به د شانتي خاني جوړی کړئ بیا د کمی خاني کې چې سور عدد لیکل شوی دی تاسو به دا عدد ولیکئ 1 2 3 چې کم اچول شوی دی تاسو به دا نه لیکئ ځکه چې دا ما تاسو اسانتا د پاره یعنی تاسو به په کم چال باندې لیکئ هغه چال ما تاسو ته خودلې دی بهر شاله د تعویذ کار نه کوي د لپاره تاسو چې کم چال ما چولې دی دغه به ولیکئ کله چې دا څومره هم خاني دي ټولو خانو کې صرف یو الفاظ لیکل شوی دی نور تعویذونو کې هر یو خاني کې الګ الګ عدد لیکل شوی وي نو دا په هر یو خاني کې یو عدد لیکل شوی دی نو دا نه خاني دي په نهو خانو کې د یو موکلات ولا نوم لیکل شوی دی نو دی هغه موکلات چې کم دی ډیر زیات خطرناک دی نو دی د وجې نه د تعویذ ولا اثرات چې کم دي دا ډیر زیات دي کله چې تاسو دا تعویذ مکمل کړلو بیا به د تعویذ لاندې راشي خوب بو ولیکئ بیا کچری تاسو چې چا د پاره کوي د هغه محبوب نوم بو ولیکئ که ها هلک وي نو بن به کوي کجنی وي نو بنت به کوي بیا به د هغه د مور نوم ولیکئ کچری تاسو ته د هغه د مور نوم نه دزي نو تاسو د ځکه د مور په ځای باندې بیبي هوا استعمالول شي او بهتره ده چې تاسو د مور نامه معلومه کوي او تعویذ کې واچوي بیا رزلټ ډیر زر او ډیر تیز درکوي یعنی تعویذ کې چې کله د مور نوم واچول شي نو تاثیر د تعویذ ډبل شي نو د وجنه د ریل مور نامه تاسو معلومه کوي بیا به تاسو اعلی خوب اولی کوي بیا به تاسو خپل نوم اولی کوي که تاسو هلکی نو بن به کوي او کجنی نو بنت به کوي بیا به خپل مور نوم اولی کوي بیا چې کله دا مکمل شي تاسو اولی کلو بیا د کمی خانه کې چې ماستار لګولې دی تاسو بده کې سورې وکي ناره ونی اور یو بالکل سور کلر تا چې کپڑے به ګندلې شي یا د ریشمو تاروي تاسو په مها د تعویذ ولر کې چې تاسو کوم سروې کړی وي پوری را پوری به وبسي دا به تاسو موم جمع نه کوي هم دغه شانتي کلاو بوي بیا به هغه سور تار دومره اوږد کوي چې دا تعویذ تاسو لاندې زوړندوي چې قدرتي هوا سره دا خوځي را خوځي یعنی یو درخت چې کوم دی هغه ته به یو سي هغه ځکه به اوچت زوړن کوي نو ان شاء الله چې دا تعویذ به تاسو ته په 3 ورځو کې یا په 2 ورځو کې پورا رزلټ درکړي او کچري تاسو ته په 2 ورځو کې په 3 ورځو کې رزلټ درنکو نو تاسو د یو هفتو پورې انتظار وکړئ دا تعویذ ما چې کله هم کړی دی اکثر خلکو ته دا تعویذ ورکوم ولې چې د رزلټ ډیر زیات ماته بهتر راغلی دی نو ماته رزلټ راکړی دی او ماته ډیر بیا هم راغلی دی چې دا تعویذ مونږ ته راکا خو اکثر دا څه خويندې وی چې هغه دا تعویذ بهر نشي زوړندولې نو دی هغه په نسبت ورته زه نور تعویذونه ورکما دا زما یو تعویذ چې ما سره چا هم هیلپ وکړلو دا تعویذ سما د اړخه مخو د پاره تحفه دی دا خطرناک ډیر زیات دی د وجې نه ما نه ورکولو خو بس ما سره چې ډیر زیات هیلپ وشولو او سپیشل زما یو خور ده چې په بهر ملک دا الله دې ورته بڑ جو هم نخسته کی الله دې ورته د زړه ټول جایز مرادونه چې څومره دي الله دې ورته خپل وهبونه پورا کی الله یې په دې جهان کې هم کامیاب کا او په جهان کې هم کامیاب کا هغه خويندرونو لپاره
ما دا یو توفر وړله چې تاسو دا تعویذ وکړئ او خپل فائدات یې اوچته کړئ ان شاء الله د ریزلټ ما ته هم راکړی دی زما د اړخ تاسو ته هم اجازه ته چې تاسو زما چینل سبسکرایب کړئ او په کمنټ کې الله اکبر ولیکئ زما د اړخ به روحاني اجازه تاسو ته ملاوي شي یو عام اجازه وی یو روحاني اجازه وی روحاني اجازه مطلب دا دی چې د تعویذ زکات ما ادا کړی دی د چې څومره حقدار زیما او مهور حقداري تاسو یې چې تاسو چینل سبسکرایب کړئ او په کمنټ کې الله اکبر ولیکئ بیا کله تعویذ تاسو ځان د پاره کوي یا بل چا د پاره کوي نو دا به تاسو ته هغه شانتي ریزلټ درکړي چې څنګه ما ته راکړي اوس کدی چې تاسو ته ما اصلي اجازه درکړو نو دا تعویذ به تاسو ته ریزلټ نه درکړي نو د وجینا د روحانيت اجازه اخیستلو د پاره زما چینل سبسکرایب کول او په کمنټ کې الله اکبر اغستل لازمي دي چې زما د اړخه زما روحاني اجازه تاسو ته ملاوي شي یو خو تاسو تعویذ ولیکلو بس دا اجازه ته ما ټولو ته اجازه ورکړی دی خو چې زما روحاني اجازه څوک اغستل غواړي نو هغه به زما چینل سبسکرایب کوي او په کمنټ کې الله اکبر لیکي هغه د بعد به روحاني اجازه تاسو ته ملاوي شي اوس د دې کې ماته ډیر خلک ډیر خويندرونه دا میسجونه کوي چې مونږ خو پلان کې مولا سره رابطه کړې و هغه ته ویل چې مونږ به تعویذ ته د پاره وکړو او تاسو ته به ریزلټ درکړي خو اوس د دې کې دا خويندرونه په دې خبرې باندې نه پوهیږي چې تعویذ خو بزن تاسو ته درکم شکرانه به درنه هم واخلم خو مضبوطه شکرانه به درنه واخلم خو زه تاسو ته تعویذ خو نشم درکولای کنه د تعویذ ول تصویر به زه او باسم بیا به زه مخه تاسو ته در سند کوم بیا به مخه تاسو دکان ته وړي غزي کې بوتر فوټو کاپی کوي بیا به مخه تعویذ د مخه په طریقې استعمالوي او کچري د چارو خانیت ډیر زیات وي لکه د څنګه د مولا سړي روحانيت زیات وي نو بیا هغه تعویذ چې تاسو په خپل ولیکي نو دا ډیره زیاته بهترینه خبره وي خو بهتره خبره ده چې تاسو هغه نه معلومات وکړي چې مونږ دا تعویذ کړی دی او دا تعویذ مونږ ته ریزلټ نه دی راکړی نو هغه به بدل کې تاسو ته نور تعویذونه نه وي نور تعویذونه به ته وخی نور شکرانه به در نه وخري عمدغه شانته به تاسو نه صرف پیسې وي او تاسو ته به تعویذ ریزلټ نه ملويږي ما تاسو ته غاړه خلاصول او ما تاسو ته غاړه خلاصه کا اوس تاسو چې بچا باندې هم تعویذونه کوي نو تاسو یې کولای شئ زه بل مولا پسې بدر نه وایم چې پلان کې مولا بد دی هر یو مولا خپل زکات وباسي هر یو مولا خپل مهنت کوي خو چې کم مولا ته وایي چې د تعویذ ماته 50000 روپۍ راکا 60000 روپۍ راکا زتا ته تعویذ در کوم نو هغه ته د تعویذ نه درکې هغه ته د تعویذ ولا چې کم سکرین شاټ وی مغا درکې و تاسو د مغا فوټو کاپی کوي بیا به تاسو مغا تعویذ کوي ها کچري یو انسان مغا تلاړ شي او رامني سامنے تر تعویذ په خپل لاس را واخلي نو بیا له خبره دی ولې چې هغه مونږ ته هم خلک راځي مونږ هم خلکو ته ورکو خو بهتره خبره ده چې تاسو تعویذونه وګورئ او تاسو خپل روحانيت چیک کړئ او تاسو تعویذ په خپل باندې وکړئ زما تاسو ته دا راي ده بقایا چې څوک دی الله رضا لپاره چې سره خېګړه کوي نو ما تاسو ته ویډیو کې پہله کې هم ویلو چې تاسو ما سره هیلپ د ما رضا لپاره مکوئ تاسو ما سره هیلپ د الله رضا لپاره وکړئ چې چا ما سره هیلپ وکړو هغه هم الله ګوري او چې چا هیلپ نه وکړو هغه هم الله ګوري چې چا سره هیلپ وکړو الله دې بار جهنم خسته کی او چې چا سره هیلپ نه دی کړي الله تعالی دې هغه ته هدایت ورکړي چې د غریبانو خلکو سره مدد کوي مو امید لرم چې تاسو به دا ویډیو خوښ شوي وي بقایا به تاسو سره په نیکسټ ویډیو کې ملاويږم تر هغه پورې مو په لوی الله سپارم الله حافظ